سلامونه نیکې هیلې احترامات مو ومنئ ملګرو، لکه څنګه چې مو تاسو په هوپ انګلیش اکاډمي کې د انګلیسي ژبې ګرامر شروع کړی دی. نو له دې سره به انشاءالله زه ستاسو لپاره مختلف ویډیوګانې راوړم چې په انګلیسي ژبې کې به ستاسو سره ډېره مرسته وکړي تر څو پرې تاسو وکولی شئ په اسانه ډول سره انګلیسي ژبه زده کړئ. راځو موږ تاسو د ټرمپ ویډیو ته چې څه موده وړاندې یې د یوکراین په اړه باندې خپلې څرګندونې کړې وې. The United States has given $350 billion. The United States has given $350 billion. یعنی امریکا ښیي the United States has given ورکړي دي طرف مقابل ښیي یوکراین $350 بیلیونه ډالر. Because we had a stupid, incompetent president and administration. Because we had a stupid, incompetent president and administration. Because we had a یعنی ځکه چې مونږ درلودله صحیح شو هر مطلب درلودله صحیح شو stupid احمق او incompetent یعنی بې ورزه بې کفایته president رئیس جمهور and administration اداره. نو د دې مکمله معنا به تاسې راته ولیکئ چې څه یې ویلي دي مقصد یې څه دی. د نورو ویډیوګانو لپاره مو مه هېروئ.